په سلامونو او نیکو هیلو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایو او امیدواره یم چې لیدونکو د اختر 2 ورځې تاسو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. دا د لیدونکو بیا هم د اختر پلوشۍ خپرونه او لیدونکو د اختر 3مه ورځ چې زه هیلهمر او شفیق شهید بیا هم ستاسو په چوپړ کې یو او تاسو ته د اختر پلوشۍ خپرونه وړاندې کوو. بیا هم بېلابېلې برخې بېلابېل میلمانه له بېلابېلو برخو او مهمه دا ده چې تاسو ما سره ملتیا وکړئ. ښه راغلاست شفیق جان. زه هم لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو په سلامونو مارکلی کوم. هیلهمند روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د اختر 3مه ورځ ده، یعنې د اختر جشن لا هم شته. د خپرونې په لومړي سر کې دروند شخصیت، فرهنګي، ادبي او علمي شخصیت، د کابل پوهنتون استاد، سیاسي څیره، سیاسي شنونکی، مدني فعال ډاکټر فیض محمد ځلاند له ځان سره لرو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلی، اختر مو مبارک شه. تاسو ته قدرمن لیدونکو او اورېدونکو ته مو اختر مبارک. نو نه یوازې تاسو شاید ډېر کسان به وي چې د استاد مینوال به وي، نو استاد تاسو ته زه هم ښه راغلاست وایم. نو دا راته وایي چې د اختر 3 ورځې مو څنګه تېرې کړلې او د اختر 3مه ورځ په تاسو څنګه تېره سوه؟ ډېره مننه. له بده مرغه په افغانستان کې د خوشحالیو ورځې ډېرې کمې دي او اخترونه یوازینۍ داسې ورځې چې تر ډېره بریده پورې غم ځپلي دردېدلي افغانان پکې خپل ویر او غم هېروي. موږ هم د اختر په لومړنیو 2 ورځو کې د خپلو وطنوالو سره، د خپلو کورنۍ سره، د خپلو خپلوانو سره په ډېره خوشحالۍ کې د اختر ورځې ولمانځلې او اختر مو ورسره راغبر کړ. هیله ده چې نننۍ وروستۍ ورځ هم په خوشحالۍ باندې تېره شي. مګر لویه دعا او هغه ستره غوښتنه هم د رب متعال ذات څخه همدا ده چې د اختر دا پیل د افغانستان د خوشحالۍ، سوکالۍ او بساینې پیل ووسي. ځلاند صاحب، یو استاد اختر څه ډول لمانځي چې په زرګونو شاګردانو لري؟ نو تاسې اختر څنګه لمانځئ؟ ښه، موږ هم لکه د تاسې په شان د نورو ګرانو افغانانو په شان باندې کورنۍ لرو، د اختر خوشحالۍ لرو او د هغوی سره همدغه د خوشحالۍ ورځ هغه په خندا باندې، په مسکا باندې هغه پیلوو. ګڼ محصلین، شاګردان او دارنګه استادان هغوی لیدو کتو ته ورځو، محصلین راځي. تر ډېره بریده کوشش کوو چې د استادانو ترمنځ د ډوډیو یو پروګرام ولرو، غرمنۍ یو چا سره او ماښامنۍ بل چا سره، سهارنۍ بل چا سره. نو د استادانو ترمنځ د مینې او د خلوص یو ناسته ولاړه هغه په اختر کې بیا را ژوندی شي. نو الحمدلله د افغانستان او په ځانګړې توګه د کابل وضعیت اوس له ډېرو پخوانیو کلونو څخه راښه شوی دی. د تګ راتګ سهولتونه اسانه شوي دي، د ناستې ولاړې ځایونه هم زیات شوي دي، رستورانټونه، هوټلونه، حتی پارکونه هم شته. نو بس په خوشحالۍ کې را تېروو الحمدلله. ډاکټر صاحب، زه غواړم خپله پوښتنه اوس تاسو ته البته مطرح کړم. هغه دا چې دا راته وایه تاسو خو په زرګونو شاګردان لرئ او د دې نه داسې هم ښکاري چې تاسو ډېر ملګري او دوستان به هم ولرئ. نو څنګه رسیدګي کوئ سئ تاسو دومره کسانو ته په اختر کې؟ آیا تاسو دوی کره ورځئ یا دوی تاسو کره راځي؟ د اختر لومړنۍ ورځ د خپل والد صاحب او دارنګه د خپلو خپلوانو مشرانو کورونو ته مخکې له مازدیګره زه او د ما ورونه موږ ورځو تر څو د هغې هغه احترام په ځای شي. بیا 2مه ورځ او 3مه ورځ متاسفانه په کور ناست یو ملګري راځي. نو یو که غرمنۍ او ماښامنۍ چېرته پروګرام وي نو رسیدګي خو رښتیا هم نه کېږي. د تاسې پروګرام یوه غټه زمینه ده د موږ لپاره چې له همدې پروګرام له لارې نه ټولو وطنوالو ته، ټولو مینوالو ته او ټولو هغو دوستانو ته چې وم نه شوی کولی په 2 ورځو کې د هغوی ته رسیدګي ولرو، هغوی ته اختر مبارکي ووایو، یو ځلې بیا ورته اختر مبارک وایم او تاسې نه ډېره زیاته مننه چې دا زمینه برابره کړه. ژوندي اوسئ. هیلې جانې، تاسې پوهېږئ چې استاد ډاکټر صاحب دې سره سره چې په هېواد کې دننه استاد دی، له هېواد څخه بهر په آلمان کې هم په فرانکفورټ کې هم استاد پاتې شوی. یعنې دا موږ دپاره د ویاړ ځای دی، واقعا لوی افتخار دی استاد. نو کله چې ما ستاسو بیوګرافي لوستله نو هلته چې ما کله ولیدل چې ځلاند صاحب له هېواد څخه بهر هم استاد پاتې شوی، نو ما دپاره یعنې ډېره د خوښۍ شیبه وه هماغه. تاسې په یو حساب کې لږ موږ ته ووایاست چې هلته چې هغه ستاسې شاګردان په یو حساب موږ ټول پوه شو چې له هېواد څخه بهر هم تاسې استاد پاتې شوي یاست. هیله کوم.
په 2008 پای کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې له آلمان څخه ما ډیپلومه وکړه او بیا هلته ماسټري پیل کړه 2009 کې د پبلیک پالیسۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې 2011 کې همدې پوهنتون د ریفرټ ویلي برانډ پبلیک سکول ورته وایي ما ته زمینه مساعده کړه چې زه هلته وکولی شم تدریس وکړم ما سټیټ بلډینګ یا دولت جوړونه تدریسوله 2 سیمستره مې تدریس کړه خو داسې افغانستان ما ته ډېر اړمن ښکاري نسبت دې ته چې زه په آلمان کې تدریس وکړم او آلمان کې ډېر زیات خلک دي چې خپل آلمانیانو د آلمان د ولس خیال ساتي دا مې ښه وګڼله چې زه خپل هیواد ته راشم هغه ډېر کم څه چې ما زده دي هغه وکولی شم له خپلو افغانانو خپلو همفکره ځوانانو سره شریک کړم بیا د آلمان همدې پوهنتون ما ته زمینه برابره کړه چې زه د کابل پوهنتون کې تدریس وکړم په کابل پوهنتون کې زه کومه پوهنځۍ کې تدریس کوم اداره او پالیسۍ دا د آلمان پوهنتون د پوتسدام پوهنتون له خوا نه تمویلیږي او دا زمینه بس مغسې برابره شوله هغه یې موږ چې کومه لیوالتیا او مینه د خپلو وطنوالو سره وه الله م هغه په عمل کې یو زمینه راته برابره کړله اوس دوی سره مصروف ځلاند صاحب تاسې د ځوانانو په استازیتوب په فرانکفورټ کې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و یعنې په خاص ډول دعوت شوي وئ نو دا موږ دپاره د ویاړ ځای دی چې ځلاند صاحب د ټولو افغانانو په استازیتوب یعنې د ځوانې طبقې په استازیتوب په هغې کانفرانس کې په هغې غونډه کې ګډون کړی و که د هغې په اړه هم لږ ووایاست چې د څه په اړه وه چې ټول پوه شي په سترګو شریف صاحب د په اروپا کې زښته ډېر افغانان کډوال اوسېږي له بده مرغه به ووایو ځکه هغوی سره د دې چې لسیزې هلته اوسېدلي دي اوس هم هغه درد تکلیف د موږ نه یې زیات هغوی محسوسوي ما چې د هغوی په سترګو کې هغه کم تکلیف و درد په هغه ورځ لیده د هغوی په زړونو کې چې مې کم ویر لیده یعنې زه حیرانېدم هلته د پی ایچ ډي پي په نامه باندې پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي دا یو پارټۍ ده چې هر کال د پښتنو د لرو برو پښتنو په لویه کې د لوی افغانستان لپاره مبارزه کوي او دوی هر کال یو علمي سمینار ترسره کوي دې سمینارونو ته محمود خان اسیګزی او افضل خان لالا د خدای وبخي اسفندیار ولی دارنګه د منګه ګڼ مشران دوستان هغه وربلي سږ کال ما ته بلنه راکړې وه موږ هغه د افغانستان د اوسنی درد و غم او بیا د هغوی مسؤلیتونه خپل مسؤلیتونه او څنګه په ګډه سره کولی شو د ویر او د تکلیف ته موږ د پای ټکی کېږدو په دې باندې خبره وکړله او انشاءالله چې د اختر نه وروسته بیا موږ یوه ناسته لرو د کمیټې په بڼه باندې چې وکولی شو دغه د ستونزې چې موږ په ګوته کړي دي د ستونزو لپاره د حل لارې ځلاند صاحب تاسې زموږ ویاړ یاست د ټول افغانستان ویاړ یاست ځلاند صاحب که په ډېرو لنډو الفاظو کې خپل هغه پیام درنو لیدونکو ته وړاندې کوي یعنې ټول افغانانو ته بې توپیره بې امتیازه له وطن سره مینه ماشاءالله او دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري د موږ د هر څه شته د موږ نوم د موږ عزت د موږ حیا دا له دې وطن سره نښتې ده د دې وطن نه بهر موږ هېڅ هم نه لرو نو هیله ده چې له وطن سره دا مینه په رښتینې توګه وپالو مننه ډېره زیاته او په خیر راغلی خپرونې ته بیا هم تاسو ښکلې ښایسته اختر سلامت ډېره زیاته مننه ځلاند صاحب سلامت اوسئ ژوندي اوسئ ستاسو د بیا هم اختر مبارک وي چینل ته نه هم مننه نامخدا ډېرې ښې پوښتنې دې وکړلې زه ډېرې زیاتې پوښتنې له استاد څخه لرم خو وخت یاري نه کوي دمه لرو لیدونکو وبخلو دمه شیرین زبان زار کرده پریرو 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 های پریرو پریروی مرا بیمار کرده پریرو 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 های پریرو برای دیدن نیمه نگاهش برای دیدن نیمه نگاهش سر راه خود انتظار کرده پریرو 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 های پریرو
زیباتر ز گلهای بهاری، تو زیباتر ز گلهای بهاری، تو باشی دل نداره بیقراری، تو باشی دل نداره بیقراری، تو آهنگ نسیم عاشقانه، تو آهنگ نسیم عاشقانه، چرا پروای قلب من نداری، چرا پروای قلب من نداری؟ پریرو 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 های پریرو، مرا شیرین زبان زار کرده، پریرو 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 های پریرو. ندارد گل رخان روی که داری، ندارد گل رخان روی که داری، چون این چشمان و ابروی که داری، چون این چشمان و ابروی که داری، شوم حیران دنیای قشنگت، شوم حیران دنیای قشنگت، از این گفتار نیکوی که داری، از این گفتار نیکوی که داری. پریرو 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 های پریرو، مرا شیرین زبان زار کرده، پریرو 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 های پریرو، پریروی مرا بیمار کرده، پریرو 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 های پریرو، برای دیدن نیمه نگاهش، برای دیدن نیمه نگاهش، سر راه خود انتظار کرده، پریرو 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 های پریرو. ډیره ښکلې سندره، ستړي مه شئ گلزار جانه. خیر راغلی. خیر راغلی. ای پریرو کی بود که زیبا برش خواندین؟ شفیق جان، زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیلهمند یم چې د کوچني درېیمه ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ مو تېره کړې. ژوندي اوسئ، سلامت سوئ، ستاسو د هم اختر مبارک وي. ښه راغلی وروسته له ډېرې مودې. ښه راغلی یو ځل بیا خپرونې څه البته نوې سندرې سره او امیدواره یو چې ښه اختر دې پیل کړی وي. دا راته وایه چې چیرې وې او څه نوي کارونه دې درلودل لاسته؟ سلامت باشین. خب قسما که برای تمام دوستان معلوم است، با وجود کارهای هنری کار بار شخصی هم است که طبعا مصروف از او بودم و در ضمن از او بعض کارهای جدید هنری کردیم که شاهد کار جدیدم بود این آهنگ پریرو که تصویرش هم آماده و تیار شده که انشالله بعد از عید بعد از رس دوستا و علاقمندا. ګلزار جانه موږ یعنې په تمه یو چې ستاسې بله خوږه سندره ستاسې په خوږ غږ کې بیا هم واورو. نو کومه سندره ده هغه؟ زما په ګمان توبه سندره به وي. نه خیر، یک آهنگ جدید دیگه است که آهنگ زړه، آهنگ سرپرایز، یعنی بیا بسیار خوب. دیگه این آهنگ قسما میوزیکش شکل نو یا چیز مدرن تهیه شده. امیدوار هستم که مورد پسند شما و از بینندای عزیز. زه په تمه یم زړه سندره، یعنې دا به درنو لیدونکو دا تاسې ټولو ته خاصه ډالۍ ده. د لومړي ځل لپاره د لمر په څپو خپرېږي. دا تاسې او دا هم ښکلې سندره زړه د ګلزار جان په غږ کې. ګلزار جان وفرمایئ. زړه درته ګورم پل مو دې نازوم ګرانې زما مینې په سجدو دې نازوم زړه کې درته ګورم پل مو دې نازوم ګرانې زما مینې
خیالا د جانان په زنګېدو د نازوم زړه کې درته ګورم په لیمو د نازوم شبو د نازوم زکا خود اوخکو پشبو د نازوم زړه کې درته ګورم په لیمو د نازوم ګرانې زما مینې په سجدو نازوم زړه کې درته ګورم په لیمو د نازوم ګرانې زما مینې په سجدو د نازوم خیال به د تصویر شي ستا د خیال برکته جانان په زنګېدو د نازوم زړه کې درته ګورم واه واه ډېره ښکلې سندره زه یو فلمي حالت ته ویوړم یعنې واقعا فلمي سندره ښکلی کمپوز ښکلی غږ ښکلې شاعري ګلزار جانه ډېره زیاته مننه له راتګ مو تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم یعنې زموږ خپرونې ته تاسې خاصه ښکلا ور وبخله بیا هم مننه ژوندي اوسئ سلامت باشه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته نورې ښکلې برخې پاتې دي له موږ سره اوسئ یو ګرم سلام ټول هغه لیدونکو ته چې همدا شیبه له موږ سره یو ځای شول د اختر ځانګړې خپرونه ده د اختر پلوشې درنو لیدونکو اوس یوه خاصه ځانګړې برخه په دې خپرونه کې موږ لرو ایلي جانې لمر تل کوښښ کړی چې د کرکټ لوبې که هغه نړیوال کپونه وي او که داخلي لوبې وي په هر صورت چې وي یعنې په ژوندۍ او قانوني بڼه یې خپروي تل موږ زیار وباسو نو نن موږ ځان سره د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نه لرو موږ له ځانه سره هغه نامتو څیرې او نامتو غږونه له ځانه سره لرو چې تل یې زیار ایستی چې د کرکټ کامنټري ټولو هیوادوالو ته په خپله خوږه ژبه پښتو ژبه وړاندې کړي نو تاسو شاید پوه شوي یاست لیدونکو تاسو هم شاید پوه شوي یاست چې له موږ سره څوک دي موږ سره د هیواد پیاوړي تکړه د کرکټ کامنټیټران چې زه به یې تاسو په وارو هرو پیژنم دریځ صاحب ستړي مه شئ ښه راغلی اختر مو مبارک شه مبارک وي او د ټولو لیدونکو هم ژوندي اوسئ همداسې شاکر صاحب هم شاکر صاحب ستړي مه شئ ښه راغلی مننه زموږ هم په خپل وار سره ټولو مینوالو ته د کوچني اختر تبریکي ووایو نو رښتیا هم نن تاسو ته موقع ده تاسو خبرې کوئ او موږ به درته کښېنو اورو ایمل جانه ته هم ښه راغلی اختر دې مبارک شه تاسو ته درنو مېلمنو ته چې زموږ سره ترڅنګ دي ټول لیدونکو ته ښه اختر ولرئ اختر د ټولو مبارک وي که څوک په افغانستان کې وي د افغانستان نه بیرون وي کوم افغانان ټول مسلمانانو ته د اختر مبارک وي دریځ صاحب غروال صاحب هم څه کوم فرید محمدي غروال نشته چې ستاسې دایمي همکارانو تل په خپرونه کې چیرې دي هغوی نو د اختر ورځ ده
حتما به ځینې مصروفیات وي هغوی به ځینې بال هم راوړه بیټینګ هم راوړه بال راوړه کنه شهزاد محمدي راغی شهزاد محمدي راغی شهزاد محمدي السلام علیکم دا زموږ میدان تاسو څه کوئ څېره دې هغه ونې ښکاري اشنا ونې زه تاسو ورغه کوم جانه ګوره جرمني فرانسه دوبۍ ایټالیا استرالیا دغه مملکتونو کې ما کرکټ کړی یو وخت کې دغه ملي لوبډلې نه و که نه دا شاکر خو پرون راغی تا تنده هم داسې تروش ده په خدای قرآن تروش دی ما ستا خبرو ته غوږ نیولی دی او غواړم چې ستاسو د کرکټ په اړه باندې لږ ته شهزاد یې موږ خو یو شهزاد لرو شهزاد محمدي په کرکټ کې زموږ رښتینی اتل دی ته کښېنه او د خات یو دغه چیز ته هم راوړه دغه کښېنه خبرې کوو ډېرې خبرې به سره شپینې کوو ډېرې زیاتې خبرې کوې والا دومره خبرې کوې ته خو د ایمال نه هم ډېرې خبرې کوې کښېنه هلته ته شفیق جانه کرکټ اوس ماشومان ګوري ښځینه ګوري خویندې ورونه مورګانې سپین ګیري ګوري نو هیله د کرکټ مینهواله ده راغلې ده د دې نوم څه دی کوم ځای نه راغلی زه ګوره شاپور زدران ګلبدین زما ډېر اوږده نوم دی که نه شاپور زدران ګلبدین شهزاد محمدي دغسې دا ټولو نه مې یو ټکی ځان د هغې سره یو وخت کې ملي لوبډله نه و د کرکټ چې هغه وخت کې ما کرکټ کول جرمني فرانسه دوبۍ استرالیا یعنې د هېواد نه بهر ویتل ته په توپونو کې کوم توپ سره ډېر علاقه لرې د کرکټ توپ د فوټبال توپ د والیبال توپ بایسکل بال توپ یو پوښتنه زه لرم تاسو خو د ویسټ انډیز د خوانه لوبه نه ده ترسره هغه وخت چې ما کرکټ کوو ما بالنګ کول په نقشه کې یو دقیقه ویسټ انډیز نه په نقشه کې د دوی کامنټري دې اورېدلې که نه موږ تا ته احترام لرو ښه ټیټ فکس نو خبره دا ده چې زه وایم چې ته چوپ شه موږ دوی سره ډېر کاروبار لرو دوی سره پرېږده دا پوښتنې وکړي شفیق و که نه ښه زه هېڅ نه غږېږم خپل زړه دی شاکر لالا زه د ښه پېژنم ټټ د پېژنم رفتار دی گفتار دی د شفیق لالا د 15 جوړ کالي کوم شامپو چې سر وي هغه هم پېژنې ولا چې او کردار د 15 جوړ کالي لري 15 جوړ کالي چې 2 جوړې د دې په کور کې دي 3 جوړې په محبس کې دا زما د محبس تندیوال شاکر صاحب تاسې جامې محبس کې څه کوي دا یې محبس یو سړي سي بندي و مو دی نه یو سړي سي جرمني او آیلند کې د ویسټ انډیز کې لوبېږم او راغلی افغانستان ته دا جالبه نه ده کرکټر دی غواړي افغانستان کوچ شي دا ډېره جالبه ده نو زه نه پوهېږم د محبس کالي د کوچ چانس دوی د لاسه ورکړلو شهزاد صاحب افغانستان اوس کوچ لري راجپوت د افغانستان کوچ دی اوس نوی کوچ دی راجپوت دی ده راجپوت تواره هم راجپوت ته پاتې کېږي لیدونکو لاړ وسو دمې ته دوی ټول موږ سره د خپرونې په بله برخه کې هم مڼه دې وغورځوله وروره بیا هم ښه راغلی ستړي مه شئ په خپرونه کې ایمال شیرزاد شاکر صاحب او دري صاحب له ځانه سره لرو نو دا پکې حساب نه کړو ځکه چې مخکې هم ډېرې زیاتې خبرې وکړې ته د مڼه غوږ ونیسه بیرون څخه که کومې خبرې درلودلې او مخکې موږ وغږېدو دی باید کامنټري هم ورکړي دري صاحب ما ستاسې کامنټري همیشه اورېدلې ده یعنې ډېره مې خوښه ده تاسې چې زه به لیدونکو ته هم ویم چې دري صاحب زموږ ټولې چوکۍ ماتې کړي چوکۍ کې پلتۍ وایي او ماشاءالله دومره ښکلې کامنټري کوي او د دې هغه فلو هغه په یو حساب خبرو کې چې یعنې ما ته خاص خوند راکوي د لومړي ځل لپاره چې ما کامنټري واورېده ایمال ته ما دا څوک دی دري صاحب تاسو په کامنټري کې څلوریزه خوند درکوي چې کله وایي چې څلوریزه یا شپږیزه یا آوټ هغه افغانستان هم وي نو تر ټولو زیات خوند اصلا دا د هغه موقع پورې اړه لري هغه حالت پورې اړه لري چې څه ډول حالت دی نو هغه وخت کې چې د مقابل لوبډلې زه به یو مثال درکړم لومړۍ لوبه وه د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ او ډېر ښه پارټنرشپ روان و د سکاټلند د دواړو اوپنرانو ترمنځ فکر کوم شیرزاد صاحب له اتیاو هم اوښتی و شیرزاد صاحب هم ډېر ورخطا و او شاکر صاحب هم ډېر ورخطا و دعاګانې مو هم کولې له لیدونکو څخه مو هم دا غوښتنه کوله نو په دغه وخت کې سمیع الله شینواری دا ور لپاره راغی او وکټ ترلاسه شوه نو
هغه وخت کې چې هغه زما د خولې نه په څه ډول باندې آوټ ووت او څومره زه خوشحاله شوم په زړه کې نو هغه زما لپاره ډېر زیات په زړه پورې و او رښتیا هم ډېر زیات نو په دغسې وخت کې آوټ ډېر خوند کوي او ځینې وخت کې بې شپږیزه چې نه دا کله کله چې داسې شي که نه چې توپ د شپږیزې په لوري اول ته شپږیزه نه شي او تاسې وخت ویلي چې شپږیزه بیا په هغه حالت هم در باندې راغلی که نه یاره انشاءالله لږ تر لږه زما سره دا حالت کله نه دی پېښ شوی نه دی پېښ شوی شفیق جانه زه غواړم له شاکر صاحب نه اوس وپوښتم چې آیا د کرکټ کمنټرانو لپاره د کرکټ لوبې سره مینه کول هم البته مهم دي که نه دي آیا هغه کسان چې کرکټ سره لوبه مثلا لوبې سره مینه نه لري آیا کولی شي د کرکټ کمنټري وکړي هیلې جان ډېره ښه پوښتنه مو وکړه ځکه چې کرکټ داسې د یو احساساتي لوبه ده لومړی به ته له کرکټ سره مینه پیدا کوې کله چې له تا سره ملي احساس مینه ولوله جذبه پیدا سو نو بیا ته یو ښه کمنټیټر جوړېدلی سي ځکه یوازې کمنټري خبرې نه دي په کمنټري کې به ته هغه شیان وایې چې د خلکو توجه ځان ته راواړی خلکو ته خوشحالي ورکړې خلکو ته خندا ورکړې او خلک په احساساتو راولي ځکه د کرکټ یو ملي لوبه ده نو باید د ملي احساس د خلکو راوپاري یعنې هغه نه دي یعنې د کنټرول روم کې ما د شاکر صاحب هغه احساسات لیدلي یو ورځ شپږیزه شوه چې ویلی شپږ منډې داسې چې کړل که نه کم چې د ایمان خوله یې ماته کړې وه که نه شاکر صاحب یوه ډېره ښه اصطلاح لري اسمانڅکې شپږیزه او هغه ډېر خوند کوي یعنې تاسې چې هغه ټرمینالوژي بدلوئ پښتو ته هغه یو خاص خوند لري نو یعنې واقعا ماته شخصا خوند راکوي شفیق جانه زه به له ایمل نه هم اوس یوه پوښتنه وکړم وکړه خیره که د موږ همکار ده خو کامنټري کوي په کرکټ کې نو ایمل جان هم د کرکټ کامنټري کوي هم د فوټبال نو اوس به له ایمل نه دا پوښتم چې آیا د کرکټ کامنټري ته ډېر زیات خوند ورکوي که د فوټبال کله کله د فوټبال او کرکټ ترېنه مکس شي همداسې ده دواړه ملي لوبډلې دي په هره ملي لوبه کې چې زه وم که د فوټبال وي که د کرکټ وي ماته ډېر زیات خوند راکوي دواړو کې معلومات لرم فوټبال لوبه مې کړې ده کرکټ باندې هم لږ لږ پوهېږو که ډېر نه پوهېږو موږ کرکټ د کرکټ لوبغاړو د دوو میلمنو څخه زده کړی دی او کله کله کرکټ کوي هم نو دواړه ملي لوبډلې دي زه ورته ډېر زیات خوشحالېږم هر وخت چې افغانستان ملي ټیم کومې لوبې ګټي کومې لوبې کوي دواړه سپورټ کوم او هلته احساسات زما هېڅ وخت نه کنټرولېږي کله چې د ویسټ انډیز سره زموږ لوبه وه هغه زموږ لپاره ډېر زیات مهمه وه شاکر صاحب لپاره ډېره مهمه وه د ویسټ انډیز لوبه همداسې وه که نه وه د ټولو لپاره د افغانستان د هر وګړي لپاره ډېره مهمه په دې وه چې کله داسې نړیوال او دومره قوي ټیم سره موږ نه وو مخامخ شوي او مخامخ شو نه ومو ګټله نو هغه اخرین لحظې داسې وې شفیق جان چې ما خپل د زړه ضربان د کنټرول نه وتلي زړه مې درېدو زړه مې درېدو خبرې هم نه کېدلې او کومې خبرې چې ما کولې کنټرول نه وتلې وې نو چې هغه مو وګټله یو څه وخته پورې بیخي ساکت پاتې شوی عابد جان داسې ښکاري چې بیخي ډوډۍ نه ده خوړلې یعنې زه نه پوهېږم تاسې کې غروال چې رقم کامنټري کوي بیا هغه نو یې ارامه ناست کامنټري کوي دري کې بیا دري کې نو ډېر په ارام هم سې کامنټري کوي یعنې هغه زه نه پوهېږم چې تاسې غروال صاحب سره راحت هستئ که نه د لیدونکي او په یو حساب د اورېدونکي په حیث ډېر راحت یم غروال صاحب چې دی د دوی نه مخکې ما خبرې شروع کړلې غروال صاحب ډېره خوږه لهجه لري ډېر خوږ سړی دی ځای خالي دی زه ورسره ګورم چې نه دی راغلی نه خو ځینې نه دا هم په قصد نه دی راوستی تاسې نه خو تاسې ځای هم لږ د څلور نفر هم ځایېږي نو پنځم کس ته ځای د فرید محمدي پوښتنه به تاسو د شیرزاد صاحب نه وکړئ چې ستاسو همکار هم دی سره په یو اداره کې هم کار کوي سر کربت لري فکر کوم نامزد شوی دی واده یې نه دی کړی نه جالبه خاطره مو ونه ویله ځینې پټ رازونه باید ووایو پټ رازونه باید خو زه نه پوهېږم چې یو ورځ سټوډیو کې ناست و د افغانستان چې کومه لوبه وه نو یو لوبغاړی اوټ سو شهزاد محمدي اوټ سو شهزاد محمدي هغه ورځ چې هغه د سویلي افریقې په خلاف یې ډېره ښه لوبه وکړله نو کله چې آوټ سو د سټوډیو کې نو موږ هم خفه شو نو تاسو هم آوټ شوئ زه نه وم هغه ورځ نه کله چې نه کله ده چې کوم هغه انداز ما ولیدی دغه چوکۍ د میز یې په لاس داسې کو
او د چوکۍ سپورټس وایي دا ولې آوټ سو نه یو هغه یو بل و چې موږ سریلانکا سره چې کوم لوبغاړي ته کیچونه موږ ډېر مس کړل چې کوم لوبغاړی ذهن ته مې صحیح نه راځي دا کیچ ډېر ښه کیچ و هغه یې مس کړو نو ما داسې فکر وکړ چې زه په سټوډیو کې نه یم ما ویل دا څه کوي مړه دا څه کوي تاسې ټول زموږ ویاړ یاست یعنې لوی خدمت ترسره کوئ یعنی المار تلویزیون او تاسې ټول په یو حساب هغه پښتو کامنټري کې هغه پیشګامان تاسې یاست ټول یعنی چې په خپله ژبه کې په خوږه ژبه کې موږ ته کامنټري وړاندې کوئ یعنی موږ ټول تاسې حمایت کوو او یعنی ټول په تمه یو چې بیا هم کرکټ وي او تاسې اوسئ لږ یو کمنټري عابد کوي بس همدې سره عابد جانه ته کامنټري کوې دا اوس فکر کړه لوبه ده په پښتو ژبه یې مه کوه بله ژبه نه نه پرېږده پښتو خراب نه پښتو بخښنه غواړم یو څو کاله مخکې زما یادېږي په لومړي ځل چې کله دا ورور راغلی او تلویزیون پر پرده باندې نو دوی یو خاص لهجه پیدا کړې وه خاص دري ژبه چې هغه شمشپوري لهجه وه او که څه جیلاني صاحب په هماغه ژبه کې تاسو وایئ چې کامنټري وکړي تاسو کامنټري وکړئ ځکه هغه هم یو خوږه لهجه ده ښه نظر ابجانه لنډه کامنټري وکړي چې کوم تاسو ناست وخت مو کم ده مونږ او تاسو تقریبا 40 ولایتونه لرو هر ولایت ځان ته یو لهجه لري ځان ته یو مزیدار لهجه لري هر لهجه زموږ او تاسو خاص واقعا کامنټري په کومه لهجه کې کامنټري کوي شفیق جانه ته د هغه بند که قطي نسوار وخت به کم یې وروره نشته وخت لرو بل دا چې تاسو زموږ ویاړ یاستئ تاسو باندې افتخار کوو او خدای دې تاسو زموږ د سره نه کموي او دا چې کله نه ته نو ما ورته وایم چې هغوی خفه شو تر ډېر ناوخته پورې ناست وو کمیټري هغه صاحب دی چې کله داسې هغه کوي چې په عین حال کې شپږیزه یي که نه شپږیزه یي ته د هغه کوم یې پرېږدم د چا کې د چا د دري صاحب دی چې کله مثلا په هوا کې یي که نه او وایي چې دغه د بال لاړو د خیر سره شپږیزه ته محمده ده تر طرف هغه څلوریزه چې څلوریزه شو شاکر صاحب څه کوي د شاکر صاحب یو وخت ښه د شاکر صاحب زه هم دا د کرکټ ډېر شوقي یم که نه ځکه د دوی خبره په ما ډېر ښه لګېده چې دوی غږېده نو د شاکر صاحب چې کله مثلا داسې هغه شروع وي او دی شروع کړی دغه د اوس بالنګ ته زدران صاحب دی نو دغه ځای چې داسې دا په سپېړه وځي دا ځای دومره پړسېدلی که نه همدې استدیو نه چې وځي ډایرکټ شفاخانې ته ځي هغه بیا غوړ خبر ته غوږ ونیسئ وخت نشته وخت د ایمال د ایمال هم وکړه بس خلاص ایمال نو پاک پروردګار د دې انجره سندرو ته جوړ ده خلاص دا چې په هغه حالات کې وایي کوشش کوي چې په ترنم یې وایي دغه د لغر وای خدای دا دومره سرعت ډېره زیاته مننه سلامت سي عابد جانه مننه عابد جانه سلامت سي ډېره زیاته مننه له تاسو څخه مننه بیا مو هم اختر مبارک شه سلامت سئ ژوندي اوسئ مننه خوشحاله لیدونکو له ټول نه مننه کوو او لیدونکو پنځمه برخه هم د خپرونې هیره نه کوئ دا وروستۍ برخه د خپرونې ده چې لیدونکو یوه ډېره ښکلې برخه به وي منتظره اوسئ د اوس لپاره لنډه شاندمه راسره اوسئ بیا هم ښه راغلی یو ځانګړی سلام ټولو هغه دوستانو ته چې له هېواد څخه بهر همدا شیبه زموږ خپرونه ګوري موږ له ځان سره د هېواد نامتو خوږژبی سندرغاړی تاسې ووایاست څوک دی نو شفیق جانه هغه سندرغاړی چې ډېرې ښایسته ښکلې ژوندۍ سندرې وایي نو لیدونکو دا بل څوک نه شرفیار منګل د دوی ته ښه راغلاست وایي ښه راغلی مننه زه د لمر تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم تاسو مشرتابه ته تاسو همکارانو ته ټولو ته زیات سلامونه او د اختر مبارکي وایم منګل صاحب ښه راغلی اختر مو مبارک شه مننه تاسو دې مبارک چیرې وایي تاسې بیخي نه وایي یعنې یوه لویه وقفه هم خپلو کارونو کې راوستې وه یعنې د لومړي ځل لپاره تاسې وروسته له یو کال نه ګورم یو ټوکه به پکې ازاده وي مهرباني هیلې یوه ورځ وویلې وی چې هغه دی په تلویزیون هم نه ښکاري ما دا زلزله د تاسو په لاس کې ده دا زلزله به نن موږ لیدونکو ته ښیو که نه هیلې نو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم ستاسې ټیم ته ټولو ته ښه راغلاست وایم زه په تمه یم چې ستاسې ښکلې سندره په ژوندۍ بڼه همدا اوس واورم مهرباني لیدونکو دا تاسې او دا هم د شرفیار منګل ښکلې سندره مننه یو پکتیاوالي سندره ده ماشاءالله ډېر ښه
وړو وړو پیغلو ټومبلې په اوربل دي ووړکیا پکتیا ترشا سیندلې ګل دي ووړکیا پکتیا ترشا سیندلې ګل دي وړو وړو پیغلو ټومبلې په اوربل دي ووړکیا پکتیا ترشا سیندلې ګل دي ویاره بس خوست ترشا سیندلې ګل دي ډېره ښکلې سندره واقعا ښکلې سندره ایلي خوښه دې شوه سندره که نه ډېره زیاته ایلي جانې زما په ګمان د خپرونې وروستۍ شیبې دي زه او ته باید خدای پاماني وکړو له لیدونکو سره او منګل صاحب په وروستیو شیبو کې یوه بله ښکلې سندره لیدونکو ته ووایي درنو لیدونکو دا وه زموږ د اختر ځانګړې خپرونه یعنې ایلي جانې د اختر هغه ځانګړې وروستۍ خپرونه ایلمان چې زموږ ځانګړې خپرونې مو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسې ټولو ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم په لوی خدای مو سپارم د نیکمرغیو اختر او راتلونکي اختر هم لیدونکو په دې امیدوارۍ چې د خوشحالۍ درنو لیدونکو چې سندره مو هېره نه شي
دا تاسې او دا هم د اختر پلوشې وروستۍ سندره شرفیار منګل صاحب مهرباني. مننه. چې سر مې بیا هم پېژنې ولا چې او کردار دی 15 جوړې کالي لري 15 جوړې کالي چې 2 جوړې د دې په کور کې دي 3 جوړې په محبس کې دا زما د محبس تندیوال شاکر صاحب تاسو جامې محبس کې څه کوي دای محبس تندیوال نه یو سړی سي بندي و مو دی اما نه یو سړی سي جرمني او آیلند کې دوه چې ویسټ انډیز کې لوبېږم او راغله افغانستان ته دا جالب نه د کرکټر دی وړي افغانستان کوچي دا ډیره جالبه ده نو د زنه پېژم د محبس کالي د کوچ چانس دوی د لاس ورکړلو شهزاد صاحب افغانستان اوس کوچ لري راجپوت د افغانستان کوچ دی اوس نوی کوچ دی راجپوت دی ده راجپوت صاحب راجپوت ته پاتې کیږي لیدونکو لاړ وسو دمې ته دوی ټول موږ سره د خپرونې په بله برخه کې هم مڼه دې وغورځوله وروره
بیا هم ښه راغلی ستړي مه شئ. په خپرونه کې ایمال شیرزاد، شاکر صاحب او دري صاحب له ځانه سره لرو. نو دا به پکې حساب نه کړو ځکه چې مخکې هم ډېرې زیاتې خبرې وکړې. ته د مڼاو غوږ ونیسه. بیرون څه که کومې خبرې درلودلې او مخکې موږ وغږېدو دی باید کامنټري هم ورکړي. دري صاحب ما ستاسې کامنټري همیشه اورېدلې ده، یعنې ډېره مې خوښه ده. تاسې چې زه به لیدونکو ته هم ووایم چې دري صاحب زموږ ټولې چوکۍ ماتې کړي. چوکۍ کې پلتۍ وایي او ماشاءالله دومره ښکلې کامنټري کوي او د دې هغه فلو هغه په یو حساب خبرو کې چې یعنې ما ته خاص خوند راکوي. د لومړي ځل لپاره چې ما کامنټري واورېده ایمال ته ما دا څوک دی دري صاحب؟ تاسو په کامنټري کې څلوریزه خوند درکوي چې کله وایي چې څلوریزه یا شپږیزه یا آوټ هغه افغانستان هم وي. نو تر ټولو زیات خوند اصلا دا د هغه موقع پورې اړه لري، هغه حالت پورې اړه لري چې څه ډول حالت دی. نو هغه وخت کې چې د مقابل لوبډلې زه به یو مثال درکړم، لومړۍ لوبه وه د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ او ډېر ښه پارټنرشپ روان و د سکاټلند د دواړو اوپنرانو ترمنځ. فکر کوم شیرزاد صاحب له 80 هم اوښتی و، شیرزاد صاحب هم ډېر ورخطا و او شاکر صاحب هم ډېر ورخطا و. دعاګانې مو هم کولې، له لیدونکو څخه مو هم دا غوښتنه کوله. نو په دغه وخت کې سمیع الله شینواری دا ور لپاره راغی او وکټ ترلاسه شوه. نو هغه وخت کې چې هغه زما د خولې نه په څه ډول باندې آوټ ووت او څومره زه خوشحاله شوم په زړه کې، نو هغه زما لپاره ډېر زیات په زړه پورې و او رښتیا هم ډېر زیات. نو په دغسې وخت کې آوټ ډېر خوند کوي او ځینې وخت کې بې شپږیزه چې نه دا کله کله چې داسې کي که نه چې توپ د شپږیزې په لوري او هلته شپږیزه نه شي او تاسې وخت ویلې چې شپږیزه بیا په هغه حالت هم در باندې راغلی که نه؟ یاره انشاءالله لږ تر لږه زما سره دا حالت کله نه دی پېښ شوی. نه دی پېښ شوی. شفیق جانه زه غواړم له شاکر صاحب نه اوس وپوښتم چې آیا د کرکټ کمنټرانو لپاره د کرکټ لوبې سره مینه کول هم البته مهم دي که نه دي؟ آیا هغه کسان چې کرکټ سره مثلا لوبې سره مینه نه لري آیا کولی شي د کرکټ کمنټري وکړي؟ هیلې جان ډېره ښه پوښتنه مو وکړه ځکه چې کرکټ داسې د یو احساساتي لوبه ده. لومړی به ته له کرکټ سره مینه پیدا کوې، کله چې له تا سره ملي احساس، مینه، ولوله، جذبه پیدا سو نو بیا ته یو ښه کمنټیټر جوړېدلی سې. ځکه یوازې کمنټري خبرې نه دي، په کمنټري کې به ته هغه شیان وایې چې د خلکو توجه ځان ته راواړی، خلکو ته خوشحالي ورکړې، خلکو ته خندا ورکړې او خلک په احساساتو راولي. ځکه د کرکټ یو ملي لوبه ده نو باید د ملي احساس د خلکو راوپاري. یعنې هغه نه دي یعنې د کنټرول روم کې ما د شاکر صاحب هغه احساسات لیدلي. یو ورځ شپږیزه شوه چې ویلې شپږ منډې داسې چې کړل که نه کم چې د ایمان خوله یې ماته کړې وه که نه. شاکر صاحب یوه ډېره ښه اصطلاح لري اسمانڅکې شپږیزه. او هغه ډېر خوند کوي. یعنې تاسې چې هغه ټرمینالوژي بدلوئ پښتو ته هغه یو خاص خوند لري. نو یعنې واقعا ما ته شخصا خوند راکوي. شفیق جانه زه به له ایمل نه هم اوس یوه پوښتنه وکړم. خیره که د موږ همکار ده خو کامنټري کوي په کرکټ کې، نو ایمل جان هم د کرکټ کامنټري کوي هم د فوټبال. نو اوس به له ایمل نه دا وپوښتم چې آیا د کرکټ کامنټري ته ډېر زیات خوند ورکوي که د فوټبال؟ کله کله د فوټبال او کرکټ تېنه مکس شي، همداسې ده. دواړه ملي لوبډلې دي. په هره ملي لوبه کې چې زه ومه که د فوټبال وي که د کرکټ وي ماته ډېر زیات خوند راکوي. دواړو کې معلومات لرم. فوټبال لوبه مې کړې ده، کرکټ باندې لږ لږ پوهېږو که ډېر نه پوهېږو. موږ کرکټ د کرکټ لوبغاړو د دوو میلمنو څخه زده کړی دی او کله کله کرکټ کوي هم. نو دواړه ملي لوبډلې دي. زه ورته ډېر زیات خوشحالېږم هر وخت چې افغانستان ملي ټیم کومې لوبې ګټي، کومې لوبې کوي، دواړه سپورټ کوم او هلته احساسات زما هېڅ وخت نه کنټرولېږي. کله چې د ویسټ انډیز سره زموږ لوبه وه هغه زموږ دپاره ډېر زیات مهمه وه. شاکر صاحب دپاره ډېره مهمه وه د ویسټ انډیز لوبه. همداسې وه که نه وه؟ د ټولو لپاره د افغانستان د هر وګړي لپاره ډېره مهمه په دې وه چې کله داسې نړیوال او دومره قوي ټیم سره موږ نه وو مخامخ شوي او مخامخ شو نه ومو ګټله. نو هغه آخرین لحظې داسې وې شفیق جان چې ما خپل د زړه ضربان د کنټرول نه وتلي وو، زړه مې درېدو خبرې م نه کېدلې او کومې خبرې چې ما کولې کنټرول نه وتلې وې. نو چې هغه م وګټله
یو څه وخته پورې بیخي ساکت پاتې شوی عابد جان داسې ښکاري چې بیخي ډوډۍ نه ده خوړلې یعنې زه نه پوهېږم تاسې کې غروال چې رقم کامنټري کوي بیا هغه نو یې ارامه ناست کامنټري کوي دري کې بیا دري کې نو ډېر از په ارام همسې کامنټري کوي یعنې هغه زه نه پوهېږم چې تاسې غروال صاحب سره راحت هستئ که نه د لیدونکي او په یو حساب د اورېدونکي په حیث زه ډېر راحت یم غروال صاحب چې دی د دوی نه مخکې ما خبرې شروع کړلې غروال صاحب ډېره خوږه لهجه لري ډېر خوږ سړی دی ځای خالي دی زه ورسره ګورم چې نه راغلی نه خو ځینې نه دا هم په قصد نه دی راوستی تاسې زه نه خو تاسې ځای هم لږ د څلور نفر هم ځایېږي نو پنځم کس ته ځای د فرید محمدي پوښتنه به تاسو د شیرزاد صاحب نه وکړئ ایماله فرید ستاسو همکار هم دی سره په یو اداره کې هم کار کوي سر کربت لري فکر کوم نامزد شوی دی واده هم نه دی کړی نه جالبه خاطره مو نه ویله ځینې پټ رازونه باید ووایو پټ رازونه باید خو زه نه پوهېږم چې یو ورځ سټوډیو کې ناست و د افغانستان چې کومه لوبه وه نو یو لوبغاړی اوټ سو شهزاد محمدي اوټ سو شهزاد محمدي هغه ورځ چې هغه د سویلي افریقې په خلاف یې ډېره ښه لوبه وکړله نو کله چې اوټ سو د سټوډیو کې نو موږ هم خفه شو نو تاسو هم اوټ شوئ زه نه وم هغه ورځ کې نه کله چې نه کله د چې کوم هغه انداز ما ولیدی دغه چوکۍ د میز یې په لاس داسې کو او د چوکۍ سپورټس وای دا ولې اوټ سو نه یو هغه یو بل و چې موږ سریلانکا سره چې کوم لوبه هلته کیچونه موږ ډېر مس کړل چې کوم لوبغاړه ذهن ته مې صحیح نه راځي دا کیچ ډېر ښه کیچ و هغه یې مس کو نو ما داسې فکر وکړ چې زه په سټوډیو کې نه یم ما ویل دا څه کوي مړه دا څه کوي تاسې ټول زموږ ویاړ یاست سږ کال یې ما ته بلنه راکړې وه موږ هغه د افغانستان د اوسنی درد و غم او بیا د هغوی مسؤلیتونه خپل مسؤلیتونه او څنګه په ګډه سره کولی شو د ویر او د تکلیف ته موږ د پای ټکی کېږدو په دې باندې خبره وکړله او انشاءالله چې د اختر نه وروسته بیا موږ یوه ناسته لرو د کمیټې په بڼه باندې چې وکولی شو دغه د ستونزې چې موږ په ګوته کړي دي د ستونزو لپاره د حل لارې ځلان صاحب تاسې زموږ ویاړ یاست د ټول افغانستان ویاړ یاست ځلان صاحب که په ډېرو لنډو الفاظو کې خپل هغه پیام درنو لیدونکو ته وړاندې کوي یعنې ټول افغانانو ته بې توپیره بې امتیازه له وطن سره مینه ماشاءالله او ډېر ښه پیغام دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري د موږ د هر څه شته د موږ نوم د موږ عزت د موږ حیا دا له دې وطن سره نښتې ده د دې وطن نه بهر موږ هېڅ هم نه لرو نو هیله ده چې له وطن سره دا مینه په رښتینې توګه وپالو مننه ډېره زیاته او په خیر راغلی خپرونې ته بیا هم تاسو ښکلې ښایسته اختر سلامت ډېره زیاته مننه ځلان صاحب سلامت اوسئ ژوندي اوسئ ستاسو د بیا هم اختر مبارک وي چینل ته نه هم مننه نامخدا ډېرې ښې پوښتنې دې وکړلې زه ډېرې زیاتې پوښتنې له استاد څخه لرم خو وخت یاري نه کوي دمه لرو لیدونکو وبخلو دمه شیرین زبان زار کرده پریرو 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 های پریرو پریروی مرا بیمار کرده پریرو 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 های پریرو برای دیدن نیمه نگاهش برای دیدن نیمه نگاهش سر راه خود انتظار کرده پریرو 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 های پریرو تو زیباتر ز گلهای بهاری تو زیباتر ز گلهای بهاری تو باشی دل نداره بیقراری تو باشی دل نداره بیقراری تو آهنگ نسیم عاشقانه تو آهنگ نسیم عاشقانه چرا پروای قلب من نداری چرا پروای قلب من نداری پریرو 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 های پریرو مرا شیرین زبان زار کرد
کرده پریرو 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 های پریرو ندارد گل رو خان روی که داری ندارد گل رو خان روی که داری چون این چشمان و ابروی که داری چون این چشمان و ابروی که داری شوم حیران دنیای قشنگت شوم حیران دنیای قشنگت از این گفتار نیکوی که داری از این گفتار نیکوی که داری پریرو 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 های پریرو مرا شیرین زبان زار کرده پریرو 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 های پریرو پریروی مرا بیمار کرده پریرو 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 های پریرو برای دیدن نیمه نگاهش برای دیدن نیمه نگاهش سر راه خود انتظار کرده پریرو 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 های پریرو ډیره ښکلې سندره ستړي مه شئ ګلزار جانه خیر راغلی خیر راغلی ای پریرو کی بود که زیبا برش خواندین شفیق جان زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم هیلهمند یم چې د کوچني درېیمه ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ مو تیره کړې ژوندي اوسئ سلامات سوئ ستاسو د هم اختر مبارک وي ښه راغلی وروسته له ډېرې مودې ښه راغلی یو ځل بیا خپرونې څه البته نوې سندرې سره او امیدواره چې ښه اختر دې پیل کړی وي دا راته وایه چې چیرې وې او څه نوي کارونه دې درلودل لاسته سلامت باشین خب قسما که برای تمام دوستان معلوم است با وجود کارهای هنری کاربار شخصی هم است که طبعا مصروف از او بودم و در ضمن از او بعض کارهای جدید هنری کردیم که شاهد کار جدیدم بود این آهنگ پریرو که تصویرش هم آماده و تیار شده که انشالله بعد از عید بعد از رس دوستا و علاقمندا ګلزار جانه موږ یعنی په تمه یو چې ستاسې بله خوږه سندره ستاسې په خوږ غږ کې بیا هم واورو نو کومه سندره ده هغه زما په ګمان توبه سندره به وي نه خیر یک آهنگ جدید دیگه است که آهنگ زړه آهنگ سرپرایز یعنی بیا بسیار خوب دیگه این آهنگ قسما میوزیکش شکل نو یا چیز مدرن تهیه شده امیدوار هستم که مورد پسند شما و از بیننده عزیز زه په تمه یم زړه سندره یعنی دا به درنو لیدونکو دا تاسې ټولو ته خاصه ډالۍ ده د لومړي ځل لپاره د لمر په څپو خپرېږي دا تاسې او دا هم ښکلې سندره زړه د ګلزار جان په غږ کې ګلزار جان وفرمایئ زړه درته ګورم پل مو د نازوم ګرانې زما مینې په سجدو د نازوم زړه کې درته ګورم پل مو د نازوم ګرانې یعنی لوی خدمت در سره کوي یعنی المر تلویزیون او تاسې ټول په یو حساب هغه پښتو کامنټري کې هغه پیشګامان تاسې یاست ټول یعنی چې په خپله ژبه کې په خوږه ژبه کې موږ ته کامنټري وړاندې کوئ یعنی موږ ټول تاسې حمایت کوو او یعنی ټول په تمه یو چې بیا هم کرکټ وي او تاسې اوسئ
لږ یو کمنټري عابد کوي بس همدې سره عابد جانه ته کمنټري کوه دا اوس فکر کوه لوبه ده په پښتو ژبه یې مه کوه بله ژبه نه پرېږده پښتو خرابوي نه پښتو بخښنه غواړم یو څو کاله مخکې زما یادېږي په لومړي ځل چې کله دا ورور راغلی او تلویزیون پر پرده باندې نو دوی یو خاص لهجه پیدا کړې وه خاص دري ژبه نو چې هغه شمشپوري لهجه وه او که څه وه جیلاني صاحب په هماغه ژبه کې تاسو وایئ چې کامنټري وکړي تاسو کمنټري وکړئ ځکه هغه هم یو خوږه لهجه ده ښه نظر لنډه کامنټري وکړي چې کوم وخت مو کم ده مونږ او تاسو تقریبا 4 ولایتونه لرو هر ولایت ځان ته یو لهجه لري ځان ته یو مزیدار لهجه لري هر لهجه زمونږ او تاسو خاص واقعا کامنټري کومه لهجه کې کامنټري کې شفیق جانه ته د هغه بند که قطینو سوار وخت به کم یې وروره نشته وخت لرو بل دا چې تاسو زمونږ ویاړ تاسو باندې افتخار کوو او خدای دې تاسو زموږ د سره نه کموي او دا چې کله نه ته نو ما ورته وایم چې هغوی خفه شو تر ډېر ناوخته پورې ناست وو کمیټري هغه صاحب دی چې کله داسې هغه کوي چې په عین حال کې شپږیزه یي که نه شپږیزه یي ته د هماغه کوم پرېږدم د چا کې د چا د دري صاحب دی چې کله مثلا په هوا کې یي که نه او وایي چې دغه د بال لاړو له خیره سره شپږیزه ته محمده ده تر طرف هغه څلوریزه چې څلوریزه شو شاکر صاحب څه کوي د شاکر صاحب یو وخت ښه د شاکر صاحب زم دا د کرکټ ډېر شوقي مګر نه ځکه د دوی خبر په ما ډېر ښه لګېده چې دوی غږېده نو د شاکر صاحب چې کله مثلا داسې هغه شروع وي او دی شروع کړی دغه د اوس بالنګ ته زدران صاحب دی نو دغه ځای چې داسې دا په څپېړه وځي دا ځای دومره پړسېدلی که نه همدې استدیو نه چې وځي ډایرکټ شفاخانې ته ځي هغه بیا غوړ خبر ته غوږ ونیسئ وخت نشته وخت د ایمال د ایمال مو کا بس خلاص ایمال نو پاک پروردګار د دې انجره سندرو ته جوړ ده خلاص دا چې په هغه حالات کې وایي کوشش کوي چې په ترنم یې وایي دغه د لغړ وای خدای دا دومره سرعت ډېره زیاته مننه سلامت سي عابد جانه مننه عابد جانه سلامت سي ډېره زیاته مننه له تاسو څخه مننه بیا مو هم اختر مبارک شه سلامت سئ ژوندي اوسئ مننه خوشحاله لیدونکو له ټول نه مننه کوو او لیدونکو پنځمه برخه هم د خپرونې هیره نه کوئ دا وروستۍ برخه د خپرونې ده چې لیدونکو یوه ډېره ښکلې برخه به وي منتظره اوسئ د اوس لپاره لنډه شاندمه راسره اوسئ بیا هم ښه راغلی یو ځانګړی سلام ټولو هغه دوستان ته چې له هېواد څخه بهر همدا شیبه زموږ خپرونه ګوري موږ له ځان سره د هېواد نامتو خوږژبی سندرغاړی تاسې ووایاست څوک دی نو شفیق جانه هغه سندرغاړی چې ډېرې ښایسته ښکلې ژوندۍ سندرې وایي نو لیدونکو دا بل څوک نه شرفیار منګل د دوی ته ښه راغلاست وایي ښه راغلی مننه زه د لمر تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم تاسو مشرتابه ته تاسو همکارانو ته ټولو ته زیات سلامونه او د اختر مبارکي وایم منګل صاحب ښه راغلی اختر مو مبارک شه مننه تاسو دې مبارک چیرې وایي تاسې بیخي نه وایي یعنې یوه لویه وقفه هم خپلو کارونو کې راوستې وه یعنې د لومړي ځل لپاره تاسې وروسته له یو کال نه ګورم یو ټوکه به پکې ازاده وي مهرباني هیلې یوه ورځ وویلې وی چې هغه دی په تلویزیون هم نه ښکاري ما دا زلزله د تاسو په لاس کې ده دا زلزله به نن موږ لیدونکو ته ښیو که نه هیلې نو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ستاسې ټیم ته ټولو ته ښه راغلاست وایم زه په تمه یم چې ستاسې ښکلې سندره په ژوندۍ بڼه همدا اوس واورم مهرباني لیدونکو دا تاسې او دا هم د شرفیار منګل ښکلې سندره مننه یو پکتیاوالي سندره ده ماشاءالله ډېر ښه وړو وړو پیغلو ټومبلې پاور بل دي وړکیا پکتیا ترشا سندلي ګل دي وړکیا پکتیا ترشا سندلي ګل دي وړو وړو پیغلو ټومبلې پاور بل دي وړکیا پکتیا ترشا سندلي ګل دي ويارا بس خوست ترشا سندلي ګل دي
اختر سینځلې ګل شیرو بوشامه په وړکیا پکتیا ترشا سینځلې ګل دی وړو وړو پیغلو ټومبلې په اور باندې وجلاله خوست راشه سینځلې ګل دی وجلاله خوست راشه سینځلې ګل دی په سلامونو او نیکو هیلو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایو او امیدواره یم چې لیدونکو د اختر 2 ورځې تاسو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. دا د لیدونکو بیا هم د اختر پلوشۍ خپرونه او لیدونکو د اختر 3مه ورځ چې زه هیلهمر او شفیق شهید بیا هم ستاسو په چوپړ کې یو او تاسو ته د اختر پلوشۍ خپرونه وړاندې کوو. بیا هم بېلابېلې برخې بېلابېل میلمانه له بېلابېلو برخو او مهمه دا ده چې تاسو ما سره ملتیا وکړئ. ښه راغلاست شفیق جان. زه هم لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو په سلامونو مارکلی کوم. میلمن روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د اختر 3مه ورځ ده، یعنې د اختر جشن لا هم شته. د خپرونې په لومړي سر کې دروند شخصیت، فرهنګي، ادبي او علمي شخصیت، د کابل پوهنتون استاد، سیاسي څیره، سیاسي شنونکی، مدني فعال ډاکټر فیض محمد ځلان له ځان سره لرو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلی، اختر مو مبارک شه. تاسو ته قدرمن لیدونکو او اورېدونکو ته مو اختر مبارک. نو نه یوازې تاسو شاید ډېر کسان به وي چې د استاد مینوال به وي، نو استاد تاسو ته زه هم ښه راغلاست وایم. نو دا راته وایي چې د اختر 3 ورځې مو څنګه تېرې کړلې او د اختر 3مه ورځ په تاسو څنګه تېره سوه؟ ډېره مننه. له بده مرغه په افغانستان کې د خوشحالیو ورځې ډېرې کمې دي او اخترونه یوازینۍ داسې ورځې چې تر ډېره بریده پورې غم ځپلي دردېدلي افغانان پکې خپل ویر او غم هېروي. موږ هم د اختر په لومړنیو 2 ورځو کې د خپلو وطنوالو سره، د خپلو کورنۍ سره، د خپلو خپلوانو سره په ډېره خوشحالۍ کې د اختر ورځې ولمانځلې او اختر مو ورسره راغبر کړ. هیله ده چې نننۍ وروستۍ ورځ هم په خوشحالۍ باندې تېره شي. مګر لویه دعا او هغه ستره غوښتنه هم د رب متعال ذات څخه همدا ده چې د اختر د پیل د افغانستان د خوشحالۍ، سوکالۍ او بساینې پیل وسي. ځلان صاحب، یو استاد اختر څه ډول لمانځي چې په زرګونو شاګردانو لري؟ نو تاسې اختر څنګه لمانځئ؟ ښه، موږ هم لکه د تاسې په شان د نورو ګرانو افغانانو په شان باندې کورنۍ لرو، د اختر خوشحالۍ لرو او د هغوی سره همدغه د خوشحالۍ ورځ هغه په خندا باندې، په مسکا باندې هغه پیلوو. ګڼ محصلین، شاګردان او دارنګه استادان هغوی لیدو کتو ته ورځو، محصلین راځي. تر ډېره بریده کوشش کوو چې د استادانو ترمنځ د ډوډیو یو پروګرام ولرو، غرمنۍ یو چا سره او ماښامنۍ بل چا سره، سهارنۍ بل چا سره. نو د استادانو ترمنځ د مینې او د خلوص یو ناسته ولاړه هغه په اختر کې بیا را ژوندی شي. نو الحمدلله د افغانستان او په ځانګړې توګه د کابل وضعیت اوس له ډېرو پخوانیو کلونو څخه راښه شوی دی. د تګ راتګ سهولتونه اسانه شوي دي، د ناستې ولاړې ځایونه هم زیات شوي دي، رستورانټونه، هوټلونه، حتی پارکونه هم شته. نو بس په خوشحالۍ کې را تېروو الحمدلله. ډاکټر صاحب، زه غواړم خپله پوښتنه اوس تاسو ته البته مطرح کړم. هغه دا چې دا راته وایه تاسو خو په زرګونو شاګردان لرئ او د دې نه داسې هم ښکاري چې تاسو ډېر ملګري او دوستان به هم ولرئ. نو څنګه رسیدګي کوئ چې تاسو دومره کسانو ته په اختر کې؟ آیا تاسو دوی کره ورځئ یا دوی تاسو کره راځي؟ د اختر لومړنۍ ورځ د خپل والد صاحب او دارنګه د خپلو خپلوانو مشرانو کورونو ته مخکې له مازدیګره زه او د ما ورونه موږ ورځو تر څو د هغې هغه احترام په ځای شي. بیا 2مه ورځ او 3مه ورځ متاسفانه په کور ناست یو ملګري راځي. نو یو که غرمنۍ او ماښامنۍ چېرته پروګرام وي نو رسیدګي خو رښتیا هم نه کېږي. د تاسې پروګرام یوه غټه زمینه ده د موږ لپاره چې له همدې پروګرام له لارې نه ټولو وطنوالو ته، ټولو مینوالو ته او ټولو هغو دوستانو ته چې وم نه شوی کولی په 2 ورځو کې د هغوی ته رسیدګي ولرو، هغوی ته اختر مبارکي ووایو. یو ځلې بیا ورته اختر مبارک وایم او تاسې نه ډېره زیاته مننه چې دا زمینه برابره کړه. ژوندي اوسئ. هیلې جانې، تاسې پوهېږئ چې استاد ډاکټر صاحب دې سره سره چې په هېواد کې دننه استاد دی، له هېواد څخه بهر
په آلمان کې هم په فرانکفورت کې هم استاد پاتې شوی، یعنې دا موږ دپاره د ویاړ ځای دی، واقعا لوی افتخار دی استاد. نو کله چې ما ستاسو بیوګرافي لوستله نو هلته چې ما کله ولیدل چې ځلاند صاحب له هېواد څخه بهر هم استاد پاتې شوی، نو ما دپاره یعنې ډېره د خوښۍ شیبه وه هماغه. تاسې په یو حساب کې لږ موږ ته ووایاست چې هلته چې هغه ستاسې شاګردان په یو حساب موږ ټول پوه شو چې له هېواد څخه بهر هم تاسې استاد پاتې شوي یاست. هیله کوم په 2008 کې 2008 پای کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې له آلمان څخه ما ډیپلومه وکړه او بیا هم هلته ماسټري پیل کړه 2009 کې د پبلیک پالیسۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې. 2011 کې همدې پوهنتون د ایرفورټ ویلي برانډ پبلیک سکول ورته وایي ما ته زمینه مساعده کړه چې زه هلته وکولی شم تدریس وکړم. ما سټیټ بلډینګ یا دولت جوړونه تدریسوله. 2 سیمستره مې تدریس کړه، خو داسې افغانستان ما ته ډېر اړمن ښکاري نسبت دې ته چې زه دې په آلمان کې تدریس وکړم. او آلمان کې ډېر زیات خلک دي چې خپل آلمانیانو د آلمان د ولس خیال ساتي. دا مې ښه وګڼله چې زه خپل هېواد ته راشم. هغه ډېر کم څه چې ما زده دي هغه وکولی شم له خپلو افغانانو خپلو همفکره ځوانانو سره شریک کړم. بیا د آلمان همدې پوهنتون ما ته زمینه برابره کړه چې زه د کابل پوهنتون کې تدریس وکړم. په کابل پوهنتون کې زه کومه پوهنځۍ کې تدریس کوم اداره او پالیسۍ، دا د آلمان پوهنتون د پوتسدام پوهنتون له خوا نه تمویلیږي او دا زمینه بس همغسې برابره شوله. هغه یې مونږ چې کومه لیوالتیا او مینه د خپلو وطنوالو سره وه، الله م هغه په عمل کې یو زمینه راته برابره کړله. اوس دوی سره مصروف. ماشاءالله. ځلاند صاحب تاسې د ځوانانو په استازیتوب په فرانکفورت کې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و، یعنې په خاص ډول دعوت شوي وئ. نو دا موږ دپاره د ویاړ ځای دی چې ځلاند صاحب د ټولو افغانانو په استازیتوب، یعنې د ځوانې طبقې په استازیتوب په هغې کانفرانس کې په هغې غونډه کې ګډون کړی و. که د هغې په اړه هم لږ ووایاست چې د څه په اړه وه چې ټول پوه شي. په سترګو شریف صاحب د په اروپا کې زښته ډېر افغانان کډوال اوسېږي. له بده مرغه به ووایو ځکه هغوی سره د دې چې لسیزې هلته اوسېدلي دي. اوس هم هغه درد تکلیف د موږ نه یې زیات هغوی محسوسوي. ما چې د هغوی په سترګو کې کم تکلیف و درد په هغه ورځ لیده، د هغوی په زړونو کې چې مې کم ویر لیده، یعنې زه حیرانېدمه. هلته د PSDP په نامه باندې پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي، دا یو پارټۍ ده چې هر کال د پښتنو د لرو برو پښتنو په لویه کې د لوی افغانستان لپاره مبارزه کوي او دوی هر کال یو علمي سمینار ترسره کوي. دې سمینارونو ته محمود خان اسیګزی او افضل خان لاله د خدای وبخي، اسفندیار ولی، دارنګه د منګه ګڼ مشران دوستان هغه وربلي. سجدو د نازوم خیال با د تصویر شي ستا د خیال برکاته جانان پا سنگ دو د نازوم زړه کې درته ګورم پل مو د نازوم. شبو د نازوم زکا خود اوخ کو پشبو د نازوم زړه کې درته ګورم پل مو د نازوم ګرانې زما مینې په سجدو د نازوم
زړه کې درته ګورم پلې مو دې نازوم ګرانې زما مینې په سجدو دې نازوم خیال به دې تصویر شي ستا د خیال له برکته او خیال به دې تصویر شي ستا د خیال له برکته خیاله د جانان په زنګېدو دې نازوم زړه کې درته ګورم واه واه ډېره ښکلې سندره زه یو فلمي حالت ته ویوړم یعنې واقعا فلمي سندره ښکلی کمپوز ښکلی غږ ښکلې شاعري ګلزار جانه ډېره زیاته مننه له راتګ مو تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم یعنې زموږ خپرونې ته تاسې خاصه ښکلا ور وبخله بیا هم مننه ژوندي اوسئ سلامت باشه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته نورې ښکلې برخې پاتې دي له موږ سره اوسئ یو ګرم سلام ټول هغه لیدونکو ته چې همداسې به له موږ سره یو ځای شول د اختر ځانګړې خپرونه ده د اختر پلوشې درنو لیدونکو اوس یوه خاصه ځانګړې برخه په دې خپرونه کې موږ لرو ایلي جانې لمر تل کوښښ کړی چې د کرکټ لوبې که هغه نړیوال کپونه وي او که داخلي لوبې وي په هر صورت چې وي یعنې په ژوندۍ او قانوني بڼه یې خپروي تل موږ زیار وباسو نو نن موږ ځان سره د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نه لرو موږ له ځانه سره هغه نامتو څیرې او نامتو غږونه له ځانه سره لرو چې تل یې زیار ایستی چې د کرکټ کامنټري ټولو هیوادوالو ته په خپله خوږه ژبه پښتو ژبه وړاندې کړي نو تاسو شاید پوه شوي یاست لیدونکو تاسې هم شاید پوه شوي یاست چې له موږ سره څوک دي موږ سره د هیواد پیاوړي تکړه د کرکټ کامنټیټران چې زه به یې تاسو په وار وار وپېژنم دریځ صاحب ستړي مه شئ ښه راغلی اختر مو مبارک شه مبارک وي او د ټول لیدونکو هم ژوندي اوسئ همداسې شاکر صاحب هم شاکر صاحب ستړي مه شئ ښه راغلی مننه زموږ هم په خپل وار سره ټولو مینوالو ته د کوچني اختر تبریکي ووایو نو رښتیا هم نن تاسو ته موقع ده تاسو خبرې کوئ او موږ به درته کښېنو اورو ایمل جانه ته هم ښه راغلی اختر دې مبارک شه تاسو ته درنو مېلمنو ته چې زموږ سره ترڅنګ دي ټول لیدونکو ته ښه اختر ولرئ اختر د ټولو مبارک وي که څوک په افغانستان کې وي د افغانستان نه بیرون وي کوم افغانان ټول مسلمانانو ته د اختر مبارک وي دریځ صاحب غروال صاحب هم څه کوو فرید محمدي غروال نشته چې ستاسې دایمي همکارانو تل په خپرونه کې چیرې دي هغوی نو د اختر ورځ ده حتما به ځینې مصروفیات وي هغوی به ځینې بال هم راوړه بیټینګ هم راوړه بال راوړه کنه شهزاد محمدي راغی شهزاد محمدي راغی شهزاد محمدي السلام علیکم دا زموږ میدان تاسو څه کوئ څېره دې هغه ونې ښکاري اشنا ونې تاسو کوم جانه ګوره جرمني فرانسه دوبۍ اټالیا استرالیا دغه مملکتو کې ما کرکټ کړی یو وخت کې دغه ملي لوبډلې نه و که نه دا شاکر خو پرون راغی دغه دریځ صاحب تا ته نه یم داسې تروش ده په خدای قرآن تروش دی ما ستا خبرو ته غوږ نیولی دی او غواړم چې ستاسو د کرکټ په اړه باندې ته شهزاد یې موږ خو یو شهزاد لرو شهزاد محمدي په کرکټ کې زموږ رښتینی اتل دی ته کښېنه او د خان یو دغه چیز ته هم راوړه دغه ته کښېنه خبرې کوو ډېرې خبرې به سره سپینې کړو ډېرې زیاتې خبرې کوې والا دومره خبرې کوې ته خو د ایمل نه هم ډېرې خبرې کوې کښېنه هلته ته شفیق جانه کرکټ اوس ماشومان ګوري ښځینه ګوري خویندې ورونه مورګانې سپینګیري ګوري نو هیله د کرکټ مینهواله ده راغلې ده د دې نوم څه دی کوم ځای نه راغلی زه ګوره شاپور زدران ګلبدین زما ډېر اوږده نوم دی که نه شاپور زدران ګلبدین شهزاد محمدي دغسې دا ټولو نه مې یو ټکی ځان د هغې سره یو وخت کې ملي لوبډله نه و د کرکټ چې هغه وخت کې ما کرکټ کول جرمني فرانسه دوبۍ استرالیا یعنې د هېواد نه بهر ویتل ته په توپونو کې کوم توپ سره ډېر علاقه لرې د کرکټ توپ د فوټبال توپ د والیبال توپ بایسکل بال توپ یو پوښتنه زه لرم تاسو خو د ویسټ انډیز د خوانه لوبه نه ده ترسره هغه وخت
هغه وخت کې چې ما کرکټ کوو ما بالنګ کول په نقشه کې سټینډز یو دقیقه سټینډز نو په نقشه کې د دوی کامنټري دې اورېدلې که نه موږ تا ته احترام لرو ښه ټیټ فکسي کمپني نو خبره دا ده چې زه وایم چې ته چوپ شه موږ دوی سره ډېر کاروبار لرو دوی سره پرېږده دا پوښتنې وکړي شفیق و که نه ښه زه هېڅ نه غږېږم خپل زړه دی شاکر لالا زه د ښه پېژنم ټیټ د پېژنم رفتار دی گفتار دی د شفیق لالا د 15 جوړ کالي